السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نن یو ځل بیا په زرغون افغانستان جام کې یوه ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره سول. شهزاد محمدي ډېر ښه بیټینګ ترسره کړ، ډېر ښه کمبیک یې وکړ، یو ځل بیا راستون سو توپخنې ته، ډېره ښه پنځوسیزه یې ترسره کړه. پامیر لیجنډز لوبډلې دویمه پرلپسې بریا هم خپله کړه. د سوپر کولا زرغون افغانستان جام سیالۍ په ترڅ کې د پامیر لیجنډز لوبډلې په خپله دویمه لوبه کې د ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف او محمد شهزاد د غوره لوبې پر مټ هندوکش سټرایکرز لوبډلې ته د 8 منډو په توپیر ماته ورکړه او په دې سره یې په روانو سیالیو کې دویمه بریا هم خپله کړه. د یادې سیالۍ پچه د هندوکش لوبډلې وګټل، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. پامیر لوبډلې په ټاکل شوو 50 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 215 منډې هدف وټاکي. د دوی لپاره محمد شهزاد ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړه، 15 منډې جوړې کړې، ډېر ښه ځلېدلی دی. رحمت شاه 22 او شرف الدین اشرف 28 منډې جوړې کړې. د هندوکش لپاره کریم جنت 3 وکټې ترلاسه کړې، دولت زدران هم 2 وکټې ترلاسه کړې. دویمه پاڼۍ د باران له امله وځنډېده. لوبه د 10 اورونو په اندازه راکمه سوه چې له امله یې سیالې لوبډلې ته 211 منډې هدف وټاکل سو. د دې هدف په ځواب کې هندوکش لوبډلې 202 منډې جوړې کړې، د 8 منډو په توپیر یې ماته وخوړه. د هندوکش لپاره کریم جنت ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړه، 2 منډې جوړې کړې. درویش رسولي هم ډېر ښه وځلېدی، 58 منډې جوړې کړې، خو لوبډلې بریا خپله نه کړه. د پامیر لوبډلې لپاره بیا ګلبدین نایب ډېر زبردسته خوندور بالینګ ترسره کړ، 4 وکټې ترلاسه کړې. ترڅنګ یې سید احمد شیرزاد 2 وکټې، فرید احمد او شرف الدین اشرف یوه وکټه ترلاسه کړه. د لوبې غوره لوبغاړی یو ځل بیا ګلبدین نایب ونومول سو. د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو په ترڅ کې به سبا سهار د میوند ساتونکو لوبډله له ځوانو اتلانو سره مخ سي. که مو دا ویډیو خوښ سوی در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.